حدیث کې راځي ماشوم چې کله په خبرو راشي نو دې ماشوم ته وړومبي لا اله الا الله خي. حدیث کې راځي افتحوا على صبيانكم اول كلمه بلا اله الا الله. د خپل بچو د خبرو افتتاح وکي په لا اله الا الله سره. اذا افصح اولادكم فعلموهم لا اله الا الله. تاسو بچي په خبرو راشي وړومبي ورته خي لا اله الا الله. دا د مور پلار ذمہ داری ده. پیغمبر اسلام چې کله خبرې شروع کړي حلیمه سعدیه رضی الله عنها دا د پیغمبر اسلام رضای مور ده. وې زما کور کې پیغمبر اسلام خبرې شروع کړي وې یو شپه مې قتل پیغمبر اسلام ته دغه وخت لا خبرې نه وی شروع کړي وې اچانک د شپې سترګې کولو کړي اسمان ته یو قتل او عجیب کلمات په جبه مبارکه جاری شو لا اله الا الله قدوسا 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 نامت العيون والرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم سبحان الله. دا زمون ستاسو د پیغمبر اسلام د جوړ بنې خبرې وي لا اله الا الله. دا د ایمان حقیقت دی دا د ایمان رڼا ده او دا د ټولو پیغمبرانو جامع دعوت دی لا اله الا الله چې د الله نه ما سوا بل د عبادت لایق نشتا بل خالق مالک رازق رب معبود حاجت روا مشکل کشا دا بل نشته دی. الله زمون ستاسو خالق دی مالک دی رازق دی. نوړمبي لا اله الا الله په جبراله قدوسا قدوسا قدوسا. الله پاک دی پاک دی پاک دی د هر عیب نه پاک دی د شریک نه پاک دی. نامت العيون والرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم. سترګې ټولې د شوي الله نو د کېږي نستړی کېږي سبحان الله. الله ډېر پاک دی. دا د پیغمبر اسلام لوبنه خبرې وي. من تاسو ته حکم کړی چې بچو ته وړومبي خي لا اله الا الله. دا د مور پلار باندې د بچي حق دی. او به حدیث کې راځي مرو اولادکم بالصلاه وهم ابناء 7. وو کالو ته ماشوم ورسید د موږ حکم به ورته مور پلار کوي. د دې حدیث نه معلومه شو چې د وو کالو نه مخکې دا ماشوم مسجد مدرسې ته ولېږه عالم ته کېنو قاری صاحب ته کېنو چې دې د چار ادم طریقه زده کی دا 10 فرایض پیژني د مونږ الفاظ زده کی او دې دا فرض واجب او سنت او ډک او تش دا و پیژني. سار بسو رکعات کوم مسبخین بسو رکعات کوم مازیګر ماخام ماسوتن د جمعې بسو رکعات کوم چې دا سيزونه د وو کالو نه مخکې ماشوم زده کی وی پیژني. وو کالو ته عمر ورسید مور پلار په بچی باندې आवाज کی شابه منځو کا وضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين. لسو کالو ته ماشوم ورسیدل او به دې منځ نه کوي نو حدیث کې راځي مور پلار په بچی له سزا ورکي. مور پلار په بچی له سزا ورکي. وفرقوا بينهم في المزاج. لسو کالو ته ماشومان ورسیدل حدیث کې راځي بستر ورله جدا کا کټ ورله جدا کا سکت ورونه په یو بستر مو دکو رور او خور په یو کټ بستر مو دکو. دا د شریعت احکامات دي. علموا اولادکم القرآن. حدیث کې راځي بچو ته قرآن وخی ومحبتي زما محبت ورته وخی ومحبت اهل بیتي زما د اهل بیت محبت ورته وخی د صحابه کرامو محبت ورته وخی بهترین عقاید ورته وخی عبادت ورته وخی معاملات ورته وخی اخلاقیات ورته وخی معاشرتی زندگی ورته وخی. دا بچی ځان د پر صدقه جاریه او د آخرت توخه جوړ کړي. دا بچی ځان د پر د سترګو د زړه احواله جوړ کړي. دا به کوم زده کی دا بدلتا په مسجد مدرسه کې د عالم نو د قاری صاحب نزد کی دلته به قران زده کی دلته به عقیده زده کی عبادت معاملات بزده کی اخلاقیات بزده کی معاشرتی زندگی بزده کی. دا بچی به زمنګ د پر د آخرت توخه جوړي نو خپل بچی به مسجد مدرسې ته لیږي او ډیر د فساد او د فتنې دور دی. په خپل بچو به نظرم ساتو مدرسې ته به کله ناکله راځو د خپل بچو به تپوس پوښتنه کو کور کې په خپل بچو باندې نظر ساتو. د پیغمبر اسلام زندگی زمونږ د پاره نمونه ده. د پیغمبر اسلام تعلیمات دا زمونږ تاسو د پاره نمونه دي. معصوم ناس دي او په ګس لاسه خوراک او پیغمبر اسلام ورته قتل وته فرمایل یا غلام سمي اے معصوم بسم الله وای وکل بيمينك بخیلا خوراک کوا وکل مما يليك خپل مخ نه خوراک کوا. دغه چې تکور ناستي معصوم ځان سره روټي تکینه و په درستخانه کینه و د خوراک چل ورته وخی بسم الله وای د خپل مخ نه خورا وړه وړه نوړیاله
او په خلاص باندې خوراک کوه. دا د پیغمبر اسلام تعلیمات دي، دا د بچو په منګ او تاسو باندې حقوق دي. نو خپل بچي به مسجد مدرسې ته رالي، دلته به قرآن زده کوي.